محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ. د آیات کې الله تعالی مؤمنانو ته خطاب کوي، یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، آمنو بالله ورسوله، تاسو پر الله او د الله پر رسول باندې ایمان راوړئ. عجیب آیات خو په دې وجه دی چې یو طرف ته د دې آیات مخاطبین هم مؤمنان دي، الله تعالی خبر هم مؤمنانو ته کوي، لیکن د دې مؤمنانو سره الله تعالی د ایمان مطالبه هم کوي چې تاسو ایمان راوړئ. دې آیات کې الله تعالی کافرانو ته خطاب نه کوي چې کافرانو تاسو ایمان راوړئ. دې آیات کې الله تعالی منافقانو ته خطاب نه کوي چې منافقانو تاسو ایمان راوړئ. نه الله تعالی مشرکانو ته خطاب کوي چې یا ایها الذین اشرکوا آمنوا بالله ورسوله، اے مشرکانو تاسو پر الله او د الله پر رسول ایمان راوړئ. بلکې الله تعالی خطاب او خبر مؤمنانو ته کوي او هغه د مؤمنانو په نامه باندې یادوي، لیکن د هغه سره سره الله تعالی طلب او مطالبه هم د مؤمنانو سره د ایمان هغه کوي چې مؤمنانو په ایمان کې داخل سه ایمان راوړئ، ایمان قبول کړئ. د دې آیات په ځای او په تفسیر کې مفسرینو د دې دوی وجې لیکلي دي. یو وجه دا لیکلې ده چې مؤمنانو تاسو ایمان راوړئ، د دې معنا دا ده چې مؤمنانو تاسو زندگی د تقوا تیر کړئ. ایمان خو تاسو راوړئ دی، لیکن د ایمان راوړلو سورسته تاسو د تقوا او د پرهیز زندگی تیر کړئ. دنیا کې چې څومره نافرمانی دي، په دنیا کې چې څومره غلط اعمال دي، په دنیا کې چې څومره د دین څخه لرې فعلونه دي، د هغې څخه د خپل ځان حفاظت وکړئ. دې ته تقوا وایي. نو اے مؤمنانو تاسو زندگی د تقوا تیره کړئ. اوس تقوا څه ته ویل کېږي؟ د تقوا زندگی انسان څنګه تیرولی سي؟ د فقیه ابولیث سمرقندي رحمه الله سره یو چا پوښتنه وکړل، حضرت تقوا څه ته وایي؟ چې الله تعالی انسانانو سره د تقوا زندگی تیرول غواړي، د تقوا زندگی به انسانان څنګه تیروي؟ نو هغه ورته وایي، صاحب یو ځنګل دی لیدلی دی چې په هغې کې ډېرې ازغنې درختې او هغه درختې ډېرې سره ګڼې او د هغې په مابین کې ډېره نرۍ او ډېره نرمه باریکه لار تللې. هغه ورته ولیدلې مې ده. ول د هغې ځنګله پر دې لار باندې چې یو سړی تېرېږي، هغې د خپل تېرېدل په کوم شکل باندې کوي؟ نو هغه ورته هغه سړی به د خپل لباس سره رانغاړي او د خپل لباس راټولېدل به کوي او خپل لباس په داسې شکل باندې پر بدن باندې راپیچي چې په هغې کې ازغی ونه لګېږي، په هغې کې خاشه ونه لګېږي او هغه لباس ته څیرېدل او خرابېدل ورپېښ نه سي. نو د هغې تېرېدل به پر دې لار باندې ډېر په احتیاط دي، د هر شي خیال به ساتي او د هر ازغي او د هرې خاشې څخه به د خپل ځان حفاظت کوي. نو حضرت فقیه ابولیث سمرقندي ورته تقوا دغه ده. د دنیا زندگی دا د امتحاناتو زندگی ده. یو طرف ته انسان باندې د نفس حمله راځي او دویم طرف پر انسان باندې د شیطان حمله راځي او دریم طرف د ضرورتو په خاطر سړی ډیرو خبرو ته مجبور کیږي او د جذباتو د خواهشاتو په خاطر سړی د ډیرو حالاتو سره مخامخ کیږي. د دې ټولو څخه خپل ژوندۍ محفوظه کول او د دې ټولو څخه خپل ایمان رانغښتل او د دې ټولو څخه په سلامت کې خپل ایمان در مرګ پورې رسول، دې ته تقوا ویل کېږي. لکه په ځنګله کې چې هغه سړی خپل لباس د ازغي و د هر خاشو څخه محفوظه کوي او په ډېر احتیاط در ځنګله ځان باسي، د هغه رقم د دنیا په زندگی کې ټوله ازغي دي، د دنیا په زندگی کې ټوله نافرمانی دي، د دنیا په زندگی کې بېشماره ګناهونه دي، د هغې څخه خپل ځان پیچل، د هغې څخه خپل ایمان راټولول او د هغې څخه خپل ایمان په حفاظت کې در مرګ پورې رسول، دې ته تقوا ویل کېږي. نو د دې آیات یو تفسیر مفسرینو دا کړی دی چې مؤمنانو تاسو ایمان راوړئ، د دې معنا دا ده چې تاسو زندگی په تقوا او په پرهیز کې تیره کړئ او په ډېره سلامتیا باندې د خپل ایمان در مرګ پورې ورسوئ. دویمه ترجمه مفسرینو د دې دا کړې ده چې مؤمنانو تاسو ایمان راوړئ. د ایمان راوړل دا معنا د الله تعالی پر دین باندې، د الله تعالی پر وحدانیت باندې او د الله تعالی پر ټولو صفاتو باندې په زړه کې تصدیق پیدا کړي، یقین پیدا کړي. ځکه دا یو حقیقت دی چې صرف په ژبه باندې کلمه ویل دا د اسلام اوله ابتدایي
او دا د اسلام د داخلېدو اولنی حدودي او د ژبې په کلمه ویلو سره د انسان ایمان کمال ته نه رسیږي. نو د کلمې په وینا سره صرف د اسلام په حدودو کې انسان داخل شي، لیکن که یو سړی کامل ایمان غواړي د هغې څه وروسته بیا تصدیق قلبي ورله ضروري دی. او د تصدیق قلبي علامت دنیا کې د انسان نیک اعمال دي چې کم سړی په کومه درجه کې نیک اعمال کوي په هغه درجه کې د تصدیق معلومات انسان ته کیږي. چې کله د زړه تصدیق د الله تعالی پر ذات باندې ډېر مضبوطي نو دی وخت د انسان اعمال صالحه په ډېره پوره پیمانه باندې، او چې د انسان په نیکو اعمالو په عباداتو کې کمزوري د دې د معنا چې د زړه په تصدیق قلبي کې او د زړه په ایمان کې کمزوري ده. نو چې سړی کله په اسلام کې داخليږي د هغې دپاره دوې خبرې ضروري. یوه خبره دا ضروري چې هغې به په ژبه سره اقرار کوي او کلمه د توحید به وایي، لیکن په دې سره په کامله طریقه سړی په اسلام نه ننوځي. او دویم شی د انسان دپاره ضروري تصدیق قلبي دی. حالانکه د نن معاشره انسانان هغې د کلمې د اقرار لساني په باره کې غسل پسله کې فرا دي. هر سړی دا وایي چې زه مسلمان یم، هر سړی دا وایي چې زه مؤمن یم، هر سړی دا وایي چې د الله پر وحدانیت مې یقین دی، د پیغمبر پر رسالت باندې مې یقین دی. لیکن چې کله تصدیق لراس او د تصدیق نشانه د اعمالو په شکل کې معلومیږي چې په معاشره کې د هغې اعمال راسي او د هغې د تصدیق نشانات ته سړی ګوري، بیا هر سړی د شکست او د ماتې سره مخامخ دی. چې کومه وعده دی په خوله باندې کوي، چې کوم قول دی کوي د هغې مطابق د عمل نه راځي، نو ځکه د قول او د عمل په مابین کې تطابق او یو ځایوالی نه وي. په خوله باندې د کلمې اقرار کوي او په خوله باندې د الله تعالی د ټولو احکامو مننه کوي، لیکن په تصدیق کې بیا زندگی په عمل کې پر هغې باندې په کامله طریقه سره نه تېروي. نو ډېر ځله زه دا وایم چې د انسان د قول او د عمل په مابین کې ډېر فرق دی، د انسان د گفتار او د کردار په مابین کې ډېر فرق دی. او چې کله سړی قول وکړي دا جلا خبره ده، او چې سړی عمل کوي دا جلا خبره ده. د دې قول څخه عمل ته ځان رسول دا د انسان څه کول غواړي چې زه خو په خوله باندې مسلمان یم او چې زه د مسلمان زندگی تیروم او هغه زندگی د دې خولې د خبرې مطابق جوړوم، ما درته ویل دا د انسان څه کول غواړي. صرف په خوله باندې خبره کول دا جلا مسله وي، او صرف په کردار کې خبره ښکاره کول دا جلا مسله وي. او اسلام کې په کامله طریقه باندې سړی هلته داخلیږي چې د انسان گفتار او کردار، د انسان قول او عمل، د انسان زندگی او د انسان د خولې اقرار سره مطابق سي، بیا هغه سړی په اسلام کې په کامله طریقه دی. ځکه د هغې اقرار لساني م رالی چې د ایمان یو جز دی، د هغې تصدیق قلبي م رالی چې د ایمان دویم جز دی. نو خبره صرف پر دې ځای باندې ختمه نه ده چې به سړی به په خوله باندې کلمه وایي، بلکې آمنو بالله و رسوله، د الله پر ذات او د الله پر رسول به تصدیق قلبي ښکاره کوي. که ته ماته وایې چې تصدیق قلبي څه معلومیږي، د الله پر رسول او د الله پر وحدانیت باندې د تصدیق قلبي معنا دا ده چې کوم اعمال الله تعالی درته بیان کړي دي، چې کوم اعمال د الله رسول درته بیان کړي دي، په هغې اعمالو کې به سړی زندگی تیروي. او هغه اعمال د انسان د تصدیق قلبي نشانات دي، او د انسان د تصدیق قلبي مشاهده او دید د اعمالو څخه کول کیږي. کله د انسان زندگی په نیکو اعمالو کې روانه سي، نو د دې معنا دا ده چې الله تعالی د انسان ته ډېر کامل یقین او کامل تصدیق ورکړی دی. بیا خو هغه زندگی په اعمالو کې دومره فخص چې بیا د هغه انسان زندگی بالکل خاموشه تبلیغ جوړ شي، چې خلق د هغې و زندگی ته ګوري، خلق د هغې و ښه کردار ته ګوري، خلق د هغې و د نوراني ژوند ته ګوري، بیا د دنیا ډېر انسانان د هغې څخه ډېر بهترین تأثر اخلي. او ډېر ځله د ژبې د تبلیغ څخه خلک دومره تأثر نه اخلي. د ژبې تبلیغ د انسان دومره مؤثر نه وي لکه د انسان نورانی زندگی، د انسان شایسته زندگی، د انسان اسلامی زندگی، د انسان د الله تعالی پر احکام برابر زندگی چې څومره مؤثر او خلک د هغې څخه څومره تأثر اخلي. تاسو به دې ته حیران سئ، د مځکې پر مخ باندې بعضې ملکونه داسې دي چې هغې تر اوسه پورې د چا د کلمې دعوت اورېدلی نه دی، صرف د مسلمانانو په دید باندې ټول ملک مسلمان شوی دی. انډونیشیا د دې مځکې پر مخ باندې ډېره غټه جزیره او غټ وطن دی.
د هغې تاریخ چې تاسو وګورئ د هغې ټوله وطن اسلام د دوه صحابو د دکاندارۍ په خاطر راغلی دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام 2 صحابه ورته رالو، هغې هلته دکانداري شروع کړه او هغې خپله دکانداري د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین پر اصولو باندې شروع کړه چې په هغې کې دوکه نسته، په هغې کې درواغ نسته، په هغې کې مسلمان ته نقصان رسول نسته، په هغې کې د مسلمان څه عیب پټول نسته. چې کله خلکو د هغې دکانداري پر بهترینو اصولو باندې ولیدله نو بیا به د هغې پر دکانونو پر تجارت باندې د خلکو ډېر ازدحام ورش. لیکن د هغې زندګي داسې وه چې په ورځ کې 15 ځله دکان بنداوی او د جمعې په ورځ به د هغې د لمانځه د دکاندارۍ چوټۍ وله. لیکن چې کوم وخت به د دوی دکان بند ولو بیا به ګراکان او د دوی سره نیونکي خلک هغې په لین کې د دوی په انتظار کې ولاړ. ځکه د هغې د عقیده وه چې څومره بهترینه سودا دلته کېږي، په څومره بهترینو اصولو باندې کېږي او په څومره بهترینه طریقه باندې کېږي، دا سودا موږ ته بل ځای نه میلاویږي. ځکه هغې به بیا د دې خلکو د بندېدو د دکان په وخت کې د هغې انتظار کوی. چې کله د هغې وطن خلکو د دې صحابو سره ډېر انس و تعلق رالی او د هغې سره مجلس و شناخت رالی نو هغې به د دوی څخه پوښتنه کوله چې خلکو تاسو دا څنګه دکانداري کوئ او بیا په ورځ کې 15 واره تاسو دکانداري ولې بندوئ او د جمعې په ورځ باندې تاسو د دکانداري چوټۍ ولې؟ نو هغې ورته ویل چې موږ د یو نبي امت یو، هغه نبي موږ ته د دې خپلې دکاندارۍ دغه اصول راښولي دي چې ستاسو دکانداري او ژوند به پر دې اصولو باندې او هغې موږ ته په ورځ کې 15 واره د لمانځه وخت متعین کړی دی. نو موږ 15 واره دکانداري بندو، د خپل لمانځه بندوبست او د عبادت ترتیب پر ځای کوو او د جمعې په ورځ هغې چونکې د عبادت ورځ د موږ د دکاندارۍ څخه بند کړي یو. نو هغه خلکو چې د دې ښه زندګي ولیدله او د دې ښه تجارت یې ولیدی او د دې هغه نوراني زندګي د هغې خلکو پر زندګۍ باندې دومره اثر وکړي چې هغې خلک کرار په اسلام مشرف کېدل چې اخر ټوله ملک د دې 2 صحابو د دکاندارۍ په خاطر مسلمانان شو. نو ما درته ویل چې کله د انسان په اعمالو کې بهتري راسي او دا د انسان د تصدیق قلبي نشان او علامه بلل کېږي، بیا خو هغه زندگی خاموشه تبلیغي، بیا د هغه زندگی سره د دنیا قومونه ډېر ښه تاثرات اخلي او هغه زندگی د دنیا پر قومونو باندې ډېره مؤثره زندگی تمامېږي. چې کوم کار په وعظ باندې نه کېږي، بیا چې کوم کار په تبلیغ باندې نه کېږي، چې کوم کار په نصیحت او په اصلاحي مجالسو باندې نه کېږي، هغه کار بیا ډېر ځله د خاموشه زندګۍ د تبلیغ په ذریعه سره الله تعالی وکړي. ځکه انسان چې کله په اسلام کې داخل سي نو اسلام کې د انسان داخلېدل د په کامله طریقه باندې انسان ته بیا نجات ورکوي. نن زه دا خبره کوم چې زه مسلمان یم، زه دا خبره کوم چې زه مؤمن یم، لیکن د ټولو څه مخکې زما دپاره دا ضروري ده چې زه پر د خپلو سترګو باندې نظر وکړم، د خپلو سترګو ته فکر وکړم چې زما سترګې مسلمانې دي که نه دي. که زما سترګې مسلمانې سي بیا پکار دا دی چې زما سترګې په یو حالت کې غلط نظري نه وکړي. لیکن که زما سترګې غلط نظري کوي چې زه کله د بې حیایۍ پر ځای باندې برابر سم، زه سترګې نه سم کنټرولولی، چې کله زه د نیټو دنیا ته ورشوسم بیا زما سترګې زما په اختیار کې نه دي، چې زه کله د ټلیفون پر سکرین باندې راسم بیا د خپلو سترګو حفاظت نسم کولی. د دې معنا دا ده چې زما سترګې تر اوسه په اسلام کې نه دي داخلي سوي. او چې کله زما د سوچ پر دې ژبه باندې راس، ایا زما ژبه مسلمانه ده که نه ده؟ که چیرې زما ژبه مسلمانه وي بیا به د دې ژبې څه غلطه کلمه نه وځي، بیا به د دې ژبې څه د چا غیبت نه کېږي، بیا به د دې ژبې په ذریعه سره د چا دل ازاري او د زړه ځیرېدل نه کېږي. لیکن که زما ژبه ټوله ورځ په غیبت کې لګیا ده، پر مسلمانانو باندې په بهتان کې لګیا ده او زما د ژبې په خاطر باندې د انسانانو دل ازاري کېږي، د دې څه خو دا معلومه ده چې زما ژبه تر اوسه په اسلام کې نه ده داخله سوې. دغه رقم سړی د بدن د ټولو اندامو باندې غور وکړي، زما د غوږو څه حال دی او زما د فرج او زما د شرمګاه څه حال دی، هغې په غلطو اعمالو کې راځي او که نه راځي. که چیرې هغې په اسلام کې داخل سوي نو بیا خو به په غلطو اعمالو کې نه راځي، او که په غلطو اعمالو کې راځي نو د دې معنا دا ده چې دا در اوسه په اسلام کې نه دي داخل سوي.
نو ځکه په خوله باندې هر څومره د اسلام دعوه وکم او ځکه په خوله باندې هر څومره د اسلام نارې وکم چې زما اندامونه ټوله په اسلام کې نه داخل، دا اسلام به د قیامت په میدان کې ماته څه نجات راکړي. صرف د خولې اسلام دی، نه سترګه مسلمانه ده، نه غوږ مسلمان دی، نه ژبه مسلمانه ده، نه د انسان د بدن نور اندامونه مسلمانان دي. بیا به دا اسلام په کم حالت کې، په څومره کمزوري کې اسلام دی، او دا اسلام د قیامت په میدان کې سړي ته نجات نه ورکوي، ځکه دا اسلام حد کمال ته نه دی رسېدلی. انسان ته الله تعالی زړه ورکړی دی چې هغې د ټولو اندامو سردار اندام دی، او دا زړه الله تعالی د ایمان یو لوښه، یو ظرف جوړ کړی دی. او ایمان هغه نعمت دی چې د هغې قیمت د ټوله دنیا نسی پیښولی. که چیرې ټوله دنیا یو طرف ته سي، ایمان بل طرف ته سي، د الله تعالی په حضور کې ایمان پر دې ټوله دنیا باندې ډېر دروند دی په اعتبار د قیمت باندې. که د ټولې دنیا انسانان کافران او په ټوله دنیا کې یو سړی الله تعالی په ایمان باندې مشرفه کړي، د الله تعالی په دربار کې دا یو سړی د دې ټولې دنیا د انسانانو ډېر قدرمند دی. هغه ځکه چې ایمان دا داسې نعمت دی چې د هغې بدل، د هغې مثال، د هغې قیمت ټوله دنیا بیا نسي پیښولی. یو حدیث شریف کې راځي چې کله د قیمت میدان یو سړی به د الله تعالی و حضور ته رافیس، د هغې عملنامه چې ملایکې راوړي، نو نه نوي دفتره، نه نوي عملنامې، د هغې به ټوله د ګناهونو سره ډکي. او چې کله د ترازو په یوه تله کې کښېږدي، نو هغه به ډېره درنه وي. هغه سړی به د ډېرې مایوسۍ او د ډېرې ناامیدۍ سره مخامخ وي چې الله زما زندگی خو جهنم ته روانه ده، او زما زندگی د جهنم سره مخامخ ده، ځکه د هغې نه نوي دفتر او عملنامې د ټولې د ګناه سره لبریزه راغلي دي. لیکن یو ملایکه به یوه کوچنۍ پرچه راواخلي د کاغذ، چې هغې ته عربي کې په حدیث کې بطاقه ورته ویل کېږي. هغه بطاقه به د دې ترازو په دویمه پله کې کښېږدي، چې کله یې کښېږدي هغه بطاقه به د دې نه نوي دفتره څه زیاته درنه سي، او دی به نارې کړي چې ما هذه البطاقه، دا څه بطاقه ده، د دې به وزن څه وي، د دې به درندوالی څه وي، او دا به د دې نه نوي دفتره په مقابل کې څه حیثیت ولري. لیکن چې کله درنه سي، نو الله تعالی ورته وایي چې دا ستا ایمان دی، او دا ایمان دومره قدر لري، دا ایمان دومره وزن لري، او دا د الله تعالی په دوران کې، په دربار کې دومره قیمت لري چې د دې په مقابل کې د دنیا ټول ممکنات راتلی نشي. ځکه ایمان الله تعالی د انسان دپاره ډېر بیش قیمته شی پیدا کړی دی. او ایمان صرف د خولې کلمه نه ده چې سړی لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، بلکې د ایمان دویم جز تصدیق قلبی دی، او د تصدیق قلبی نشانه په دنیا کې په نیکو اعمالو کې ښکاره کېږي چې سړی په کومه درجه کې نیک اعمال کوي، په هغه درجه باندې د زړه تصدیق ورسره دی. ځکه ایمان چې کله قیمتي دی، نو د انسان دپاره ضروري دا ده چې د خپل قیمتي شي هغه ډېر حفاظت وکړي، د ایمان حفاظت وکړي. ځکه چې کله د یو سړي سره قیمتي شی ورسره وي، او د هغې قیمتي په قیمت باندې دی نه پوهېږي، د هغې په قدر باندې نه پوهېږي، بیا به چې کوم خلک ډاکې اچي، هغه قیمتي شی د ده څه ډېر په اسانه پورته کولی شي. نو ایمان ډېر قیمتي دی، په دې باندې خوشحاله کېدل، او د دې حفاظت کول، او پر دې باندې استقامت کول، او پر دې باندې کلک درېدل. ځکه په ایمان باندې نه خوشحاله کېدل، او د ایمان حفاظت نه کول، او د ایمان پر تقاضا باندې ژوند نه کول، دا زموږ په دین کې هغه ګناهونه دي چې د هغې د توبې کښلو توفیق الله تعالی انسان ته نه ورکوي. او په دنیا کې د انسان په زندگی کې هغه ګناهونه ډېر خطرناک دي چې د هغې توبه الله تعالی سړي ته نه کې ورنصیب، او چې نه کې ورنصیب، د هغې سزا الله تعالی په جهنم کې ضرور انسان ته ورکوي. زموږ په دې دین کې بعضې ګناهونه داسې دي چې د هغې د توبې توفیق الله تعالی انسان ته نه ورکوي چې په دې ګناه کې سړی راسي. یوه ګناه علماو لیکلې ده چې انسان د اسلام احکام پر ځان باندې بوج وبولي، چې کله د روغې ځای رالی، د فیصلې ځای رالی، د فیصلې او د روغې دپاره الله تعالی بهترین محل، الله تعالی بهترین فارق فیصله کوونکی شی خپل شریعت او د الله تعالی کتاب ګرځولی دی. لیکن د فریقینو په مابین کې چې کله خبره راسي، دی چې دی کې وګوري چې یاره شریعت او قرآن کې خو زما ګټه نشته، بهر الله څو غورځوي پر قرآن باندې و چا فیصلې کړي دي.
دا هغه ګناه ده چې د دې د توبې توفیق الله تعالی انسان ته نه ورکوي، د دې سزا به الله تعالی په جهنم کې ورکوي. او دا هغه ګناه ده چې ډېر ځله د انسان د ایمان د سلبېدو خطر ورسره ده چې الله تعالی دا سړی بې ایمانه د دنیا تېروي. ډېر ځله یو سړی په تجارت کې راس او د تجارت په دوران کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شریعت کې چاته رشوت ورکول او د چا سره رشوت اخیستل دا کلاهما فی النار، دا دواړه په جهنم کې دي. لیکن دته چې کله خبره وکړي چې ظالمه دا خو رشوت یې څنګه ورکوي، نو دی بر الله سو غورځي یاره بغیر د دې اوس کله کاروبار کیږي. د دې دا معنا چې د رشوت په منع باندې اوس عمل نه کیږي. د دې دا معنا چې د رشوت څخه په حفاظت کولو باندې زه زندگی نسم کولای چې زه د رشوت څخه ځان محفوظ کړم. د دې دا معنا چې د الله تعالی د دین احکام اوس قابل عمل نه دي. نو ما درته ویل دا هغه ګناه ده چې ډېر ځله د انسان د ایمان د سلبېدو خطره ده چې د زکندن پر وخت باندې الله تعالی د انسان ایمان ختموي. زه وایم یو سړی دی هغه ظالم دی په ګناه کې راغلی دی، کم سے کم ګناه خو دې وبولي، کم سے کم پر دې ګناه خو دې پښیماني وکړي او پر دې ګناه خو دې ندامت وکړي. لیکن دومره جرأت یو ظالم انسان څنګه کوي چې د الله تعالی ټوله شریعت قابل عمل نه بولي او یاره د الله تعالی په دین اوس فیصله نه کیږي، د الله تعالی په دین باندې اوس عمل نه کیږي او د الله تعالی په دین که زه عمل کوم زما تجارت سرته نه رسېږي. نو یوه ګناه هغه دا ده چې سړی د الله تعالی دین قابل عمل نه بولي، نو هغې ګناه باندې الله تعالی سړي ته دا سزا ورکوي چې ډېر ځله د ایمان د توفیق سره الله تعالی د ایمان توفیق ځین سلبوي. او دویمه ګناه چې د انسان سره د خپلې خاتمې فکر نه ورسره چې زما خاتمه به پر ایمان باندې کفر کفر باندې وي. د خاتمې څخه بېغمه کېدل دا هغه بدترین عمل دی چې د دې په خاطر هم الله تعالی ډېر ځله د انسان سره د ایمان توفیق سلبوي. یو صحابي دی هغه ژاړي، یو بل صحابي ورته راغلی ورته حضرت ولې ژاړئ، څه ګناه در څه سوې ده؟ د صحابو ژړا پر درد او پر غم او پر تکلیف باندې نه وه، د صحابو ژړا هغه پر ګناه باندې وله. ورته یې سړی څه ګناه در څه سوې ده چې ژاړې؟ هغه ورته نه ګناه نه در څه سوې، زما په الله قسم زما په زندگی کې ماته د مچ د سر غوندې ګناه نه رامعلومېږي چې زما څه دې سوي. هغه بل ورته بیا پر څه باندې ژاړې؟ ورته ژړا پر دې باندې راځي نه معلوم چې الله تعالی به مې در مرګه پورې ایمان په نصیب کړي او که مې خاتمه پر بل حالت باندې راسي. نو د خاتمې څخه بېغمه کېدل چې زما د زندګۍ څخه آخرنی رخصت به په کوم حالت کې، دا هم هغه ګناه ده چې الله تعالی انسان ډېر ځله د ایمان څخه محروم در دنیا تېروي. او درېیمه ګناه علماو دا لیکلې ده چې انسان د اسلام په نعمت باندې خوشحاله نه وي، انسان د خپل ایمان د حفاظت فکر نه لري او انسان د خپل اسلام او د ایمان د نعمت شکر نه ادا کوي او په دې باندې خوشحاله نه وي. نو دا غم ګناه ده چې د دې په وجه باندې ډېر ځله الله تعالی د ایمان څخه سړی محروم ګرځوي. نو ما درته ویل چې ایمان د انسان دپاره ډېر عظیم نعمت دی او دا دومره قیمتي نعمت دی چې د مځکو در اسمانو هم قیمتي دی. دا دومره قیمتي دی چې در غرونو د دنیا در ډېر لوی نظام ډېر قیمتي دی د الله تعالی په دربار کې. نو ځکه په دې باندې خوشحاله کېدل او د دې حفاظت کول او د دې د حفاظت غم او فکر پر دماغ باندې خپرول. ما مخکې دا خبره درته وکړه چې کله د سړي سره یو قیمتي څه ورسره وي او د انسان سره د هغې قیمتي نعمت د حفاظت فکر نه وي، بیا چې کوم ډاکوان د هغې په دې قیمتي توب باندې خبرې هغې په ډېره حمله کې ځین پورته کوي. حضرت سعدي رحمت الله علیه یو کتاب کې یو قصه را نقل کړې ده، وایي زه چې کله ماشوم وم نو مور پلار باندې ډېر ګران وم، نو مور پلار ماته د سرو زرو ګوتمۍ را جوړه کړله، ما به په ګوتو زه ماشوم وم. یو ورځ چې کله بازار ته راووتم په بازار کې یو ټک سړی را باندې پیښ، هغې را وګرځولم بچی ته دا ګوتمۍ ښکاره کړه څنګه ګوتمۍ د ګوتمۍ یې وکتله، هغې د دې ګوتمۍ په حقیقت فوسلو چې څومره قیمتي ده. هغې د جیبه سدستي او د ګوړې خوټۍ را کوټ برای ما ته بچی ته دا خوټۍ وزبېښ، ما چې د هغې زبېښل وکړل ته دا وڅټه، ما چې وڅټل هغه ډېر خوږ. برای بچی ته دا ګوتمۍ وڅټ، ما چې ګوتمۍ وڅټله په هغې کې یوه زره خوند نه و. برای بچی دا خوږ دی که هغه خوږ دی؟ ما ورته دا ډېر خوږ دی. ول بچی زه به دا خوږ شی درکړم ته دا
بې خونده شی ماته راکړه وایي هغه سړي ماته ګوډه راکړله هغه ګوتمي یې زما څه پورته کړه. نو مقصود مې دا دی چې کم قیمتي شی او د انسان په زړه کې د هغې قدر نه وي او د انسان په زړه کې د هغې د حفاظت څه بندوبست او ترتیب نه وي بیا چې کوم خلک ډاکې اچي هغه ډاکې والا د هغوی سره قیمتي شی په ډېر اسانه پورته کوي. نو ایمان دومره قیمتي نعمت دی چې د هغې مقابله د ټوله کائنات ټوله نظام نشي کولی. لیکن شیطان د دې ډاکو دی، نفس د دې ډاکو دی. که چیرې ستا په زړه کې د دې قدر نه وي او ستا په زړه کې د دې د حفاظت پروا نه وي، په الله قسم داسې د انسان څه پورته کوي چې سړی په ځان پوه نه شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي هغه زمانه به هم راځي یصبح الرجل مؤمنا ویمسي کافرا، سهار به مؤمني چې کله بازار ولاړی ماښام به برته کور ته راځي کافر به ایمان به شیطان دې پورته کړی ویمسي کافرا ویصبح مؤمنا، ماښام به مسلمان او سهار به برته کافر سوي. ولې کافر کیږي؟ یبیع دینه بعرض قلیل من الدنیا، د دنیا معمولی ګټه د انسان مخ له راسي بس در هر څه قیمتي شي تیر سي، پیسې مخ له رالی، منصب مخ له رالی، قدرت مخ لراله او شهرت مخ لراله، بیا د هغې مقابله د ایمان سره راله. چونکې د ایمان قدر د په دماغ کې نسته، دی د ایمان په حفاظت باندې پوهېږي نه، دستې ایمان ته رخصت ورکړي هغه شی راوخست. ځکه ایمان ډېر قیمتي شی دی او د الله تعالی انسانانو ته تاسو د ایمان ای مؤمنانو تاسو ایمان راوړئ. ایمان دا معنا چې تاسو تصدیق قلبي وکړئ او تصدیق قلبي دا معنا چې د خپل ایمان حفاظت وکړئ. ما درته ویل چې کوم څوک په یو شي په قدر باندې نه پوهېږي د هغې څه هغه شی دستي ضایع کېږي. مفید طالبین کې یو کتاب دی هغې خبره لیکلې ده. هغه یو باچا دی په یو وخت کې ډېر ښه مرغه لري او د مرغانو د ټولو مرغانو سر باز دی چې هغې قیمتي په ټولو مرغانو کې دی، د هغې قیمت بل مرغه نه لري. هغې ته چې الله تعالی څومره قوت ورکړی دی او هغې څومره قیمتي مرغه دی، د هغې قوت او د هغې قیمتي توب هم په بل مرغه کې نشته. نو ځکه د خلکو سره د هغې ډېر قدر او خلک په ډېر لوړ قیمت باندې او خلک د هغې د ساتلو ډېر ښه حفاظت لري. او یو ورځ د بادشاه باز د خپله کوره څه والوتی چې والوتی ورک سو. بادشاه عسکر پسې واستول، بادشاه ډېر پسې پریشانه دی ځکه د بادشاه ډېر قیمتي شی دی. او د باز ټوله کمال هغه یا د ده په مشوکه کې دی چې دی ښکار کوي یا د ده په منګلو کې دی، چې د ده په مشوکه او په منګلو کې څومره قوت دی بیا د ده په نور بدن کې هغه قوت نشته او د ده ټوله کمال او ښکار کول دا د ده په دې دوو اندامو کې دی. باز چې کله رالی اخر د یو بوډۍ پر کوډل باندې کښېناست. هغه بوډۍ په یو مکر او په یو چم باندې پر هغې باندې ټکور وغورځوئ خو هغه باز یې ونیوی. چې کله یې باز ونیوی بوډۍ چې کښې شوی هغې نه خوراک کوي ځکه هغه د بادشاه په خوراکه باندې اموخته دی او دلته دی یو سړی ډوډۍ ورته خیشته که ورته کښې شول هغه دې ته ګوري لا نه او باز پورته کېږي نه، همیشه دی پروت پر مځکه باندې پر پښو ډېر نه درېږي. یو فکر دا ورسره پیدا سو چې شاید د دې دا مشوکه ډېره کږه ده نو خوراک نشي کولی، برای هغه چپ راواخسته دا مشوکه یې ورپرې کړه. او دویم چې دا نوکان یې ډېر اوږده دي پر دې چې دی ودرېږي نو دی ستړی کېږي، نو دویم کوشش یې دا وکړ چې برای هغه نوکانو مرغچي کړو. او د باز څه بالکل کوتره جوړه سوله چې په کوتره کې کم خوی دی بس باز هغې حته ورسېد. هغه د باز چې کم د کمال کارولو او د باز چې کم د کمال ترتیباتو هغه ټول هغه بوډۍ ور ختم کړو. د بادشاه عسکر چې ډېر تلاش وکړي هغه باز یې پیدا کړي چې کله یې باز در بادشاه پورې راورسوی. بادشاه چې داسې ورته وکتل ماراول زما د ځای سیبا برای ناره که ولهذا جزاء من اوقع نفسه على من لا يعرف قدره. ولدا د هغه چا جزا ده چې د هغه چا ځای له ورځي، د هغه چا لاس له ورځي، د هغه چا په مجلسو کې کښېني چې هغې د ده په قدر او په عزت باندې نه پوهېږي. او چې کله په قدر او عزت باندې نه پوهېږي بیا چې هر څومره قیمتي په دغه شکل ځینې ضایع کېږي. تاسو ورته وګورئ. نو ما درته ویل چې ایمان دا د انسان بهترین دولت دی. د دې دولت قدر دا ټوله دنیا نشي پیښولی. ایمان د انسان هغه بهترین متاع او سامان دی چې داسې بیش قیمته نعمت الله تعالی په دې ټولو کائناتو کې انسان ته نه دی ورکړی. لیکن که چیرې د انسان سره د دې قدر نه وي ورسره او د انسان په زړه کې د دې عظمت نه وي او انسان په زړه کې د دې د حفاظت ترتیب نه وي بیا خو هغه د انسان څخه داسې ضایع کېږي چې سړی به په پوه نه شي.
نو ما درته ویل پیغمبر علیه السلام وایي سهار سړی مسلمانی او ماښام چې کور ته راځي ایمان ځینې پورته سوی او ماښام دی مسلمانی چې سهار د کور څخه وځي ایمان ځینې پورته سوی. ځکه ایمان د انسان دپاره ډېر بیش قیمته شی دی. ګوره دنیا کې ایمان څه ته وایي؟ یو د انسان مشاهده ده، یو د انسان ایمان دی. مشاهده د دید سره کار لري چې یو شی سړی په زړه په سترګو باندې وویني. ایمان د بې دید سره کار لري چې یو سړی په سترګو باندې شی نه ویني. زه د دې مثال تاسو ته پیښوم. مثلا زما په لاس کې کاغذ دی، که زه تاسو ته وایم چې ستاسو پر دې باندې ایمان دی چې زما په لاس کې کاغذ دی، تاسو ما ته وایئ چې و، نو دا جواب غلط دی، ځکه دا خو تاسو په مشاهده او په سترګو باندې ولیدل. د سترګو د دې د سره ایمان څه کار لري؟ لیکن که زه تاسو ته وایم چې زما په جیب کې کاغذ دی او پر هغې باندې دا څه لیکلي دي او تاسو لیدلی نه دی او تاسو ما ته وایاست چې مولوي صاحب پر ممبر باندې ناست دی دا او دا څه په حالت کې دی، څنګه به درواغ وایي؟ تاسو ما ته وایاست چې او زموږ پر دې ایمان دی چې ستا په جیب کې کاغذ دی، حالانکه نه کاغذ تاسو لیدلی دی، نه د کاغذ په حقیقت تاسو خبر یاست او نه کاغذ تاسو ته ښکاره سوی دی. نو دغه تبیدي د ایمان دغه غوندې دی. موږ او تاسو پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان لرو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ نه دی لیدلی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وحي ترتیبات موږ نه دی لیدلی. پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې الله تعالی کومې معجزات ورکړي وي هغه معجزات موږ نه دی لیدلی. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی او د صحابه زندگی زموږ په نظر کې نه دراغلی. لیکن د هغې باوجود موږ پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې نادیده ایمان لرو. دغه نادیده ایمان چې د الله تعالی په دربار کې څومره قیمت لري، دې ته ویل کېږي تصدیق، دې ته ویل کېږي ایمان. او چې الله تعالی د ټولو کائناتو ډېر معتبر بولي هغه دغه شی دی چې نه دې په سترګو باندې څه لیدلي دي او نه دې په سترګو د هغې ننداره کړې ده او نه دې په سترګو باندې کتلي دي. بس دا مې عقیده ده، پر دې خبره مې ایمان دی چې یو نبی راغلی دی دنیا ته، هغه نبی ته قرآن ورکول سوی دی، هغه نبی ته معجزات ورکول سوي دي، هغه نبی د قیامت میدان کې زما شفاعتګر دی، هغه نبی ته په دنیا کې احکام ورکول سوي دي او زه په هغه احکامو پابند یم، در مرګه به پر هغې باندې زندګي تېروم او پر دې باندې زما مکمل ایمان او یقین دی. دې ته ویل کېږي ایمان، ځکه ایمان د دید سره کار نه لري. او دغه نادیده ایمان دا انسان الله تعالی ته ډېر قیمتي او په دې نادیده ایمان باندې الله تعالی انسان ته ډېر په اسانه باندې نجات او جنت ورکوي. زه به د دې مثال تاسو ته پیش کړم. بنو امیو کې یو بادشاه تیر سوی دی، غالبا 200 هجري سنه کې تیر سوی دی. د هغې نوم هارون رشید بادشاه دی. هارون رشید ته الله تعالی ډېره ښه زندګي ورکړې او په خپل وخت کې ډېر دیندار حاکم. د هغې یو زنانه وه زبیده خاتون چې هغې ته الله تعالی ډېره ښایسته دینداره زندګي ورکړې. د هغې زنانې د قرآن کریم سره دومره محبت و، 300 حافظانې د قرآن کریم زنانه به همیشه د دې په محل کې په تنخواه باندې چلیدلې. د هغې به د قرآن کریم د تلاوت دپاره خپلې ډیپټیانې وي چې دا به د سهاره صدر غرمې تلاوت کوي، دا به غرمې صدر ماپښینه کوي، دا به در مازدیګره کوي، دا به در ماښامه کوي، دا به در نیمې شپې، دا به ورته در سهاره، چې 24 ساعته کې د دې قرآن کریم د دې محل د قرآن کریم د تلاوت څخه خالي پاته نه شي. هغې ته الله تعالی ډېره نیکه زندګي ورکړې وه. د هارون رشید بادشاه په زمانه کې یو ملنګ دی، د هغې نوم دی بالول دانا. هغې ظاهرا یو لیونی دی، یو مجذوب دی، کله کچکول په لاس کله فکر کوي، کله څه کوي، لیکن په باطن کې الله تعالی هغې ته ډېره د حقیقت او د حکمت ډکه زندګي ورکړې وه. یو ورځ هارون رشید بغداد کې چونکې د هغې سلطنت دی، نو هارون رشید بادشاه د دریای دجله پر غاړه باندې مازدیګر د خپلې هواخورۍ دپاره کرار روان دی او د هغې څه یو څو ګزه و شاته د کور زنانه زبیده خاتون هم په پسې ده. چې کله هارون رشید بادشاه در یو ځایه پورې رالی، نو د دریای دجله په غاړه کې ریګونه پراته دي، نو دریګ دی، بالول دانا ملنګ پر هغه ریګ باندې ناست دی. هارون رشید چې ورته ودرېدی، بالول دانا څه کوي؟ بالول دانا د هغه بچانو او ماشومانو په شان باندې کشني کشني دیوالونه په لاس د ریګو جوړوي، لکه هغه ماشومان چې کور جوړوي څه کوي په دې کې اخته دی، بازۍ کوي. هارون رشید بادشاه سلام ورته ویل، بالول دانا سلام علیک. دی ورته وعلیکم السلام بادشاه سلامت بخیر راغلی. بادشاه د سلام و کلام څه وروسته ورته بالول دانا څه کوي؟
ورته بادشاه سلامت دلته کور جوړوم. ورته دې کور کې ته څه کوې؟ ورته دا کور خرڅوم. ورته دا کور چې ستاسو څوک رانیسي په دې کې به څه فایده وګټئ؟ ورته بادشاه سلامت چې کم سړی زما څه کور رانیسي زه هغې ته دعا کوم چې د دې په بدل کې الله تعالی په جنت کې کور ورکړي. ورته هارون رشید ورته وایي بالولي دانا د دې کور قیمت څومره دی؟ ورته د دې کور قیمت 1 دینار دی. هارون رشید د بالولي دانا سره یو ساعت کې مسخري وکړي، یو لیونی فرض کړي. هارون رشید ځینې روان سو، ځینې تیر سو. بالولي دانا په خپل کار کې اخته دی. د هارون رشید زنانه زبیده خاتون ور باندې راورسېد، هغې سلام ورته ووایه. بالولي دانا چونکې د علاقې معروف لیونی او معروفه سړی او هر چا پېژاندی، نو هغې ورته ودرېده. وایي بالولي دانا څه کوې؟ ورته کور جوړوم. ورته کور کې څه فایده ده؟ ورته کور خرڅوم. ورته چې خرڅ کې څوک یې رانسي هغه به د دې کوره څه ګټه واخلي. ورته زه هغې ته دعا کوم چې الله تعالی په جنت کې کور ورکړي. ورته بالولي دانا د دې کور قیمت څومره دی؟ هغه ورته 1 دینار. هغه زنانه ډېره رحمدلی، هغې دستي هغه خپله بټوه خلاصه کړله، 1 دینار یې راوکښې بس درته یې ورکړې. ورته بس ما ستا سودا وسوله دی ځم لاړ. نه هغه زنانه د کور په قصه کې ده، نه د بالولي دانا د خبرو په قصه کې ده. بس ډېر دا وغوښتی دا 1 دینار دی لیوني ته ورکړه، بس یې روانه شول. چې کله بالولي دانا پاته سو، هارون رشید د خپلې زنانې سره کور ته ولاړی. ماښام شپه راله، هارون رشید په خوب کې ویده دی. په خوب کې جنت ویني. خوب ورته رالی، په خوب کې جنت ورته راښکاره سو. د جنت په محلاتو کې ګرځي هارون رشید. که ګوري یو محل دی او ښایسته خوبصورت سپین محل دی، د هغې پر دروازه باندې لیکلي دي قصر زبیده، دا د زبیدې محل دی. هارون رشید دستي روان سو، دې محل ته ورننوځي. د محل په دروازه کې چې کومې فرشتې ولاړې دي هغې دستي راوګرځوي چې نسې ورننوتلی. دی ورته دا زما د کور د زنانې محل دی. هغه ورته دا د دنیا معامله نه ده، دلته چې د کوم چا پر نامه جوړ شوی دی اولنی به هغه ورننوځي، ته نسې ورننوتلی. هارون رشید بادشاه په دې دوران کې سترګې راروڼې چې کله یې سوچ و فکر ووایي دستي یې زړه ته ولوېدله چې زبیده خاتون خو مازدیګر د بالولي دانا سره سودا کړې ده، او دا هغه د بالولي دانا دعا ده چې د هغې په عوض کې الله تعالی د قصر زبیده خاتون تور کړی دی. ټوله شپه په فکر کې دی، په ندامت و پښیمانتیا کې دی. کاش پرون مازدیګر مې هغه لیوني ته هغه 1 دینار ورکړی وی. چې کله در سهاره پورې بیده نه سو، سهار ورځ هم ټوله په سوچو په فکرو کې تېره سوه. دینداره سړی و، پر جنت یې عقیده وه، د جنت پر قصرو پر محلاتو باندې یقین و. مازدیګر یې ځان ناګمانه واچوی، بیا د دریای دجله پر کناره کرار روان سو چې ګوندې بالولي دانا به په مخه باندې راسي. چې کله رالی تر هغه ځایه پورې بالولي دانا بیا پر هغه ځای باندې ناست. بالولي دانا بیا په هغې کې لګیا دی، بیا کشني دیوالونه جوړوي. هارون رشید چې کله سلام ورته ووایي، د سلام څخه وروسته وایي بالوله څه کوې؟ ورته یې کور جوړوم. ورته یې دې کور کې څه فایده ده، څه نفع او ګټه ده؟ ورته یې دا کور خرڅوم. ورته یې دا چې کم څوک رانسي هغه به د دې څه فایده واخلي. ورته هغې ته دعا کوم چې الله تعالی په جنت کې کور ورکړي. هارون رشید بادشاه ورته وایي بالوله څومره قیمت یې دی؟ ورته یې بادشاه سلامت د ټولې مځکې د کورې حکومت یې نن قیمت دی. چې کم څوک ماته د ټولې مځکې د کورې حکومت راکړي نن هغې ته دا کور ورکوم. هارون رشید ډېر حیران سو چې د ټولې مځکې د کورې حکومت خو زما سره نشته. ورته یې بالوله څه پېښه سوه؟ پرون 1 دینار قیمت او نن د ټولې مځکې د کورې حکومت. بالول پر وخندل. بادشاه سلامت پرون خو نادیده سودا وه، نادیده سودا سړي ته ډېره ارزانه پرېوځي. ورته یې بادشاه نن خو سودا در باندې دیده سوله، نن خو تا جنت ولیدی، د جنت قصر دی ولیدی، او چې سودا پر سړي باندې دیده سي بیا بادشاه سلامت سړي ته ډېره درنه او ډېره ګرانه سي. نو ما درته ویل ما او تا خو نن زما او ستا سودا نادیده ده، نه مې پیغمبر لیدلی دی، نه مې د پیغمبر وحی لیدلی دی، نه مې د قرآن نزول لیدلی دی، نه مې د پیغمبر معجزات لیدلی دي. په الله قسم د جنت پیدا کول نن ما او تا ته ډېره اسانه ده، په دې خاطر چې زما او ستا سودا د خپل نبي سره د خپل رب سره نادیده ده. لیکن خدا نه خواسته که قبر ته ورشه وسو هلته مې هر څه ولیدل،
خدا نه خواسته که د قیامت میدان ته دغسې ورسېدو او هلته مې هر څه ولیدل چې سودا را باندې دې دس وله، بیا چې هر څومره چغې وکړو، بیا چې هر څومره ژړاوې وکړو، بیا چې هر څومره ارمانونه وکړو، بیا چې هر څومره پښیمانۍ وکړو، هلته بیا جنت پیدا کول ډېر قیمتي، ځکه هلته سودا دې دسي. هلته خبره ډېره درنه قرآن څه وایي: یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببني وصاحبته واخیه. هلته چې کله ګناهګاره راسي، دا نن چې ته کم بچی پر خوله خوله د نازه سموچی، په الله قسم د الله په دربار کې به خواست وکړې یا الله دا بچی جهنم ته وروغورځو خو ما ته خلاصون راکړه. نن چې د کومې زنانې سره ستا محبت دی چې د هغې په خاطر باندې تا حلال و حرام جایز و ناجایز ټوله په لګډ کړي دي، الله ته وایي وصاحبته یا الله زما زنانه جهنم ته وروغورځو خو ما ته نجات راکړه. و اخیه یا الله زما ورور، زما قریب، زما ټول انسانان، او من فی الارض جميع و فصیلته التي تؤوي یا الله زما ټول خاندان جهنم ته وروغورځو صرف ما خلاص کړه. او من فی الارض جميعا ثم ينجي یا الله د مځکې ټول انسانیت جهنم ته وروغورځو صرف ما خلاص کړه. لیکن هلته بیا الله سړي ته څه وایي؟ کلا لا تزر وازرة وزر اخرى. ورته الله وایي هرګز داسې نه ده، دلته نن د یو په جرم بل نه نیول کېږي، دلته نن د یو ګناه پر بل باندې نه اچول کېږي، دلته نن د هر سړي سره د خپلې زندګۍ معامله ده، د هر سړي سره د خپلې زندګۍ حساب و کتاب دی. نو زه دا درته وایم چې زما او ستا سودا نن نادیده ده، او په نادیده سودا باندې سړی ډېر ګټه کولی شي، او په نادیده سودا کې سړی کامیابۍ ته ډېر اسانه ځان رسولی شي. لیکن خدا نه خواسته که سبا سودا را باندې دیده سي او ما او تا د زکندن غوټه ووینو، او سبا سودا را باندې دیده سوله او ما او تا د قبر تور کنده ته ورشوسلو، او سبا سودا را باندې دیده سوه ما او تا د قیمت په میدان کې د الله حضور ته ودرېدل، بیا د جنت پیدا کول او د الله د جهنم څخه نجات پیدا کول چې کله سودا دیده سي بیا سړي ته ډېره ګرانه ده، بیا سړی په اسانه باندې نشي کولی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندګي وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو سفر سره روان دی، د غزوې د سفر سره دی. چې کله د غزوې د سفر سره روان دی، رالی د یو دریاب پر غاړه باندې قافله واړوله. چې قافله یې واړوله، پیغمبر علیه صلات وسلام د خپل ضرورت او تقاضای حاجت په خاطر یو کونج له ولاړی. چې د هغې خوا څخه کله رالی، نو پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه ورته ولاړ دي، دستي یې تیمم ووایي. یو صحابي ورته د الله رسوله دا مخ ته دریاب دی، دا اوبه دي او تا دلته تیمم ورته ووایي. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي سړی دنیا ډېره فاني ده، دنیا ډېره ژر ختمېدونکې ده، نه معلوم در دې دریابه پورې به زه ژوندی ورسېږم که به نه ورسېږم. نو چې ما له مرګ راځي په حالت د اوداسه کې دې راسي، په حالت د تیمم کې دې راسي. نو ځکه زه چې در هغې دریابه پورې رسېږم د هغې څه مخکې زما د زندګۍ څه باور دی. تاسو ګورئ هغه ذات چې د هغې په خاطر الله تعالی دې ټولو کائناتو ته وجود ورکړی دی، د هغې د خپل ځان متعلق د عقیده ده چې نه معلوم در دې دریابه پورې به زما زندګي او که به نه وي. د دې معنا ده چې زندګي ډېره فاني ده، ډېره عارضي ده، ډېره ژر د سترګو په رپ کې زندګي ختمېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام پر لمانځه باندې ولاړ دی. چې کله سلام په وګرځوي صحابه ورڅخه پوښتنه کېدي، یو صحابي ته وایي سړی د زندګۍ متعلق دې څه خیال دی؟ هغه ورته وایي د الله رسوله چې کله ماخستن سي دا مې عقیده نه ده چې در سهاره به ژوندی یم، سهار به راځي شاید زه به د دنیا څخه رخصت شوی یم، چې کله سهار راکښېنم دا مې یقین نه دی چې نن ماخستن راځي زما ژوند به روان وي، کیدای شي زه به د دنیا څخه رخصت شوی یم. پیغمبر علیه صلات وسلام تبسم وکړي، خندا یې بارول، سړی تا خو ډېره اوږده مې ولید. دی بل سړي ته وایي، دی بل ملګري صحابي ته وایي ستاسو څه خیال دی دنیا متعلق څه وایي؟ هغه ورته وایي د الله رسوله چې څه کله د څلورو رکعاتو لمانځه نیت وتړم دا مې عقیده نه وي چې زه به په زندګي کې سلام په ګرځوم، کیدای شي چې زه د سلام حد ته رسېږم زما زندګي به ختمه شوي. پیغمبر علیه صلات وسلام هغې ته وایي تا هم ډېره اوږده نیولې ده. بهرا ورته وایي زه به د خپل ځان حال در بیان کړم. پیغمبر علیه السلام ورته وایي زما دې په الله قسم چې زه پر یو طرف سلام په وګرځوم دا مې عقیده نه وي چې پر دې بل طرف یې ګرځوم زه به ژوندی یم. نو ما درته ویل زندګي داسې شی ده، زندګي دا روانه ده او زندګي د انسان سره یو دم ختمېدونکې ده
او ډېر ځله انسان په زندگی باندې نصیب وو. که چیرې انسان په دې زندگی کې دغسې د غفلت زندگی روانوي او حضرت علیه الصلاة والسلام پر هغې باندې یو دم چمبه صافه کی او په ګناه ککڼې دې قبر دور شوه کی. حضرت ابوبکر وایي من دخل القبر بلازاد چې بغیر د توبې او د توشې د قبر تور شوه سوې فکأنما رکب البحر بلا سفینة لکه په یو بې پایانه سمندر کې بې کښتۍ سړی غوټس. او دا د اوبو سمندر نه دی، په الله قسم دا د الله د عذابونو سمندر دی. لکه د الله د عذابو په سمندر کې چې سړی غوټسي او د هغه سمندر فای نه معلوم چې کم سړی بغیر د توشې او بغیر د توبې و د قبر تور شوس. نو ما درته ویلي زندگی دا ډېره بې باوره ده. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې د کم چا زندگی 40 کاله ته ورسېده د هغې د زندګۍ ماپښین ورته صاحب د ماپښینه څه وروسته مازدیګر ډېر وخت نه اخلي. چې د کم چا زندگی در 40 کاله 1350 ته ورسېده د هغې کم نصیبه خو بیا مازدیګر سو، د مازدیګره څه وروسته به لمر څه وخت اخلي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله هغه سفره کې د دریاب د ورتلو څخه مخکې یو ځل پیغمبر علیه السلام تیمم کوي، نه معلوم در دریاب د رسېدو پورې زما زندگی یې که نه، بیا پیغمبر علیه السلام د هغې څه وروسته ورځي په دریاب باندې اودس کوي. چې کله یې اودس وکړي 2 رکعته تحیة الوضو د اوداسه نفل کوي، د هغې څه وروسته چې کښېناستی صحابه کرام ورباندې راګرځېدلي دي. د صحابو څه پوښتنه کوي وایي زما په امت کې یعنې دې ټول انسانیت دې ټولو مخلوقاتو کې د چا ډېر عجیب ایمان دی؟ یو صحابي باره ورته د الله رسوله که اجازت یې زه به جواب درکړم. دی ورته د چا ایمان دی؟ هغه ورته په ټوله مخلوقاتو کې زما په عقیده کې د فرشتو ډېر عجیب ایمان دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د فرشتو خو هیڅ عجیب ایمان نه دی. فرشتې پر اسمان باندې سربیره ورسیږي، د الله تعالی د عرش انوارات ویني، چې د الله تعالی د طرفه کومې فیصلې راځي هغه فیصلې ویني، د الله تعالی د قدرت په هره لمحه کې نندارې کوي او د الله تعالی د قدرت او د کمال ټول حالات ودی او مخ ته ښکاره دي. نو چې فرشتې ایمان نه راوړي څوک به راوړي؟ ورته فرشتې خو هغه مخلوق دی چې هغې د ایمانه بغیر بل کار کولی نشي، هغه پر ایمان راوړلو باندې مجبوره دي. فرشتو ته الله تعالی د ګناه کولو صلاحیت نه دی ورکړی، ځکه د هغې په باره کې لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، د الله د امر نافرمانی یو ګړی نشي کولی چې الله تعالی څه ورته وایي بس هغه به کوي. ورته د فرشتو خو څه عجیب ایمان نه دی. دویم ځل بیا پوښتنه کوي خلکو د چا عجیبه ایمان در معلومیږي؟ یو بل صحابي ورته د الله رسوله ما ته د انبیاو ایمان ډېر عجیب معلومیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا ورته د انبیاو ایمان هیڅ عجیب نه دی. ورته ولې عجیب نه دی؟ ځکه د انبیاو همیشه د الله تعالی سره رابطي، هغې د الله تعالی په ذات باندې خبر دي، هغې د الله تعالی د طرفه چې کومې معجزات ورباندې راځي هغه ویني، د الله د طرفه چې جبرائیل علیه السلام ورباندې راځي د هغې سره هر ساعت کې ملاقاتونه دي، او د الله تعالی د طرفه احکام ورباندې راځي او د الله تعالی د طرفه انوارات او تجلیات ورباندې را روان دي. چې پیغمبران ایمان نه راوړي څوک به راوړي؟ چې کله دغه صحابي لا جواب وسو، دریم ځل پیغمبر علیه السلام بیا وایي د چا به عجیبه ایمان دي. یو دریم صحابي ورته د الله رسوله د دې څه نو دا معلومیږي چې زموږ د صحابو ډېر عجیب ایمان دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ستاسو هیڅ عجیب ایمان نه دی، ستاسو سهار او ماښام زما سره ناسته ده چې ما ته الله تعالی کومې معجزات راکوي تاسو هغه ټوله په سترګو باندې وینئ. کله کله ما ته درخت سلامونه کوي او تاسو یې وینئ، کله درخت زما پر سر باندې سایه جوړوي هغه تاسو وینئ. حضرت علی رضی الله عنه که حضرت جابر رضی الله عنه روایت را نقل کوي چې زه به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د مکې په لارو کې روان یم، مستمع حجر ولا شجر الا ویقولها الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، چې موږ به په کومه لار روانو چې څومره کاڼې او درختې به ما به په غوږو اورېدو هغو ټولو به نارې ویلې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. ورته تاسو خو سهار او ماښام زما مجلسونه وینئ، تاسو خو سهار او ماښام زما معجزات وینئ، تاسو سهار او ماښام د جبرائیل راتګ وینئ، تاسو سهار او ماښام د قرآن نزول وینئ، چې تاسو ایمان نه راوړئ څوک به راوړي؟ چې کله څلورم ځل پیغمبر علیه السلام پوښتنه وکړي چې د چا به ډېر عجیب ایمان صحابه به ورته الله ورسوله اعلم، نور درک موږ ته نه راکوي، الله او د الله رسول ډېر په خبره دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د ټولو څه عجیب ایمان دا د هغې امت دی چې زما څه وروسته را روان دی.
زما څه په 100 کلونه دی وروسته راس، نه هغې نبي لیدلی دی، نه یې د نبي معجزات لیدلی دي، نه هغې فرشتې لیدلی دي، نه یې د فرشتو راشوه کېدل لیدلی دي، نه هغې قرآن لیدلی دی، نه یې د قرآن نزول لیدلی دی. صرف هغې د علماو څه دا اورېدلی دي چې زموږ پر نبي باندې ستا او زموږ پر دې نبي ایمان دی، او زموږ قرآن د اسمانه سره نازل شوی دی، زموږ پر دې ایمان دی. او دا قرآن جبرائیل امین راوړی دی، زموږ د جبرائیل امین پر راتګو پر وجود باندې ایمان دی. او چې قرآن کې څه دي دا د الله تعالی کلام او احکام دي، زموږ دین او شریعت دی، پر دې باندې زموږ ایمان دی. د پیغمبر علیه صلات وسلام ورته د هغې خلکو ایمان ډېر عجیبه دی، ځکه د هغې ایمان نادیده دی، او چې کوم شی نادیده وي د هغې قدر بیا ډېر زیات دی. صحابه ورته وایي نن هغه دور دی که په 10 احکامو کې په 9 باندې عمل وکړئ، یو در څه پاته سي، لا به د قیامت په میدان کې الله تعالی بازپرس او پوښتنه در څه کوي. لیکن هغې مخلوق چې کله د دنیا ته راسي، د هغې سره الله تعالی داسې اسانۍ کوي، ځکه ایمان یې نادیده دی. که چیرې په 10 کې نه دانې ځین پاته سي، یو دانه وکړي، له به الله تعالی ودې ته نجات ورکړي، الله تعالی به درګذر ورسره کوي. صحابه ورته وایي که تاسو په 10 کې په 9 باندې عمل وکړئ، یو در څه پاته سي، له به هم الله تعالی پوښتنه در څه کوي. لیکن هغې که په 9 باندې په یو باندې عمل وکړي، نه دانې ځینې پاته سي، الله تعالی د هغې سره اساني کوي. نو مقصود مې دا دی چې الله تعالی ډېر بیش قیمت نعمت را کړی دی، هغه د ایمان نعمت دی. او ما مخکې درته ویل ایمان صرف د کلمې سره کار نه لري، ایمان د قول سره کار نه لري. د ایمان دویم جز تصدیق قلبي دی، او د تصدیق قلبي خپلې مراتب دي، د هغې معلومات انسان ته په دنیا کې د اعمالو څه کېږي. چې کوم څوک د شریعت په احکامو باندې په کامله طریقه ایمان کوي، د هغې تصدیق او قلبي کامل دی. او چې د کوم چا څه په اعمالو کې کمزوري کېږي، نو د هغې په تصدیق په درجاتو کې هم ډېره کمي ده. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو دغه نعمت روزي کړي، الله تعالی دې د دې نعمت د حفاظت توفیق راکړي، الله تعالی دې مې د زندګۍ در اخرنۍ سلګۍ پورې د دې نعمت څخه نه محرومه کوي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.